محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم. دا آيات مباركة دا قرآن الكريم دا سورة آل عمران در لسم نمبر آيات دا جربت لما قبل سردادي در جي مخكش كم آيات په دې آیت کریمه کې تر د لوړ دلته ذکر سوی و چې الله پاک وایي چې ته ووایې هغه کسانو ته چې دوی کافران دي ورته ستغلبون وتحشرون، ژر دی چې تاسې به مغلوبه سئ او بیا راپاڅول کېږي و جهنم ته. په دې دنیا کې د مغلوبیت زیری ورته واوروه چې مغلوبه کېږي. اوس نو دغه مغلوبیت خو نو یو دعوه ده چې دوی مغلوبه کېږي، نو دا به څنګه سي الله پاک نو یو نمونه ورپېښي. مسلمانانو ته الله پاک هم د لسان د لارې غلبه ورکوي، کامیابه کوي. دلیل چې ورته وایي چې دلیل یې ووایه، دلایل یې تېر سول. اما الله تعالی د سنان د لارې د تورې و د نیزې و د جنګ د لارې څه مسلمانانو ته غلبه ورکوي. نو بیا دوی ته ور واورول چې ژر دی چې مغلوبه به سي لکه په بدر کې چې مغلوبه سوه. دا یې نمونه ورته پېښ کړله. نو د بدر قصه خو اسې اوږده ده، داسې خلصه زه بیانوم، وروسته بیا تفصیل باره بیا راځي. سورت انفال کې هم د دې ذکر راځي، بل ځای هم دغسې لږ لږ څه اشاره ورته کوي الله عز وجل. قصه داسې وه چې د هجرت دوهم کالو رسول علیه صلات وسلام د مکې څخه تللی و، هلته حکومت جوړ سوی و، مختلف خلک پر راجمع سوي وه. کفار خو په عذاب وه. د مدینې شریفه و خلکو کې ویل چې یا دغه سړی پسې واخلي ویباسئ او یا به ستاسې دغه انجام چې په دومره هر څه وکړله بیا په تاسې هم هغه کول کېږي، بیا به ګیله نه حساب وي. دا زموږ دښمن دی، د وطنه در تښتېدلی دی، مهاجر دی، کډوال دی، پسې واخلي. انصارو دا کار نه کوه. هغو د رسول علیه صلات وسلام سره قول کړی و چې موږ بیا ستا حفاظت کوو که ته راغلې. نو دوی اخر داسې وکړه، باره دا د مکې خلکو ټوله که دنیاداره وه، ډېر غټ تاجران وه، او که داسې نو کې کمزوري خلک وه، حتی چې وایي ښځو لا هم برخه پکښې کې واخیسته چې هر څوک چې پیسې لري راوړي جمع یې کوي. موږ یو غټه قافله شام ته استوو، د هغه ځایه چې راغله چې هر څومره پیسې یې وګټلې دا به ګرده په جنګ کې مصرفېږي. لکه دا اوس هم کفار دغه رقم دي، ناټو یې جوړه کړې ده، ماز د مملکتونو په سطحه وه، هغه د خانانو په سطحه وه. اتحادیه یې جوړه کړل. نو قافله ولاړله د شامه څخه چې بېرته راتلل، دلته د مدینې شریف سره نږدې تېرېږي. کفارو به نو هغه وخت جنګ کولای چې دا پیسې راغلي وای، جمع سوي وای، خو دلته دا اوازه راغله چې نبي علیه صلات وسلام او د ده ملګري غواړي چې دغه د حجاز دا غټه قافله چې د مکې والا وه چې دا لوټ کې حمله پر وکړي. باره نو نور درد پسې واروي چې ښه اوس پر قافلو حملې پسې کوې، دا غټ غټ کاروانونه ته اوس ګرځې. نو خپل په وطن کې چې د دوی هغه ښه جنګیالي وه هغه یې راجمع کړل، چې ښې اسلحې وې هغه یې راجمع کړل. قافله خو لا نه ده ورغلې، باره په جنګ راووته چې باره ورځو د مدینې د خلکو سره جنګ کو. نو د دې دونه سازو سامانو چې وایي د ورځې بیا لس وښه دغه روښان یوازې علالوله، تقریبا نیم سوه تر زرو نه پورې پوره جنګیالي، مشران هم ډېر ورسره وه د دې کفارو سره. دا راووتله چې زه به پر مدینه به حمله کوي. پیغمبر علیه صلات وسلام اصحاب سره راټول کړل، تقریبا که د ټوټل 314 نفره سول. دغه یې را روان کړله، باره یې ول درځئ نو چې مخ ته وروځو. دا چې راځي په مدینه کې جنګ را سره کوي نو خو وطن خرابوي. د جنګګردو اصلي قانون دغه دی چې سړی باید د باندې د دښمن مخ ونیسي. تر دې پورې زموږ د وطن په باره کې هم خلک قصه کوي چې احمدشاه بابا چې ډېر جنګونه بیا کوله، نو یو وخت د خپل رایتو مشوره ورکړه، برل پر دا ښار مو یو غټه
قلعه راګرځولې وای دا لو کلا که دشمن رالی په یو پلا به په ښار نه وځي نو بره به دروازې بندې وای دا دیوال ورپره څرخېدلی وای بره دور نو احمدشاه دښمن ته دونه موقع نه ورکوي چې دی به ښار ته راځي زه دښمن د کور د مخه جنګ ورسره کوم که خرابي و پر ده به واقع کېږي نو پر ما ولې واقع کېږي ته چې دښمن راولې چې تا محاصره کې کلا ته ودرېږي په کلا بیا ځان خلاصې خو کلا درنه رهي نو دورې مصروف وساته نو پیغمبر علیه صلات وسلام دی هم مخ ته ورته راووتله دلته یو ځای دی د بدر علاقه ورته وایي دا بدر د مدینې شریف چې د مکې شریف پر خوا تقریبا وایي 8 میله لرې دی فرض که معنا 10 کیلومتره دونه منطقه ده دغه ځای چې و د بدر دلته یو څه اوبه وې څهان وه دغه ځای ته سره راله نو د کفارو چې عدد د مسلمانانو درې چنده ګواکې کېږي ولې خو هغه دی 900 یا زر دي مسلمانان 314 نفره او اصحابو ته نبي علیه السلام اطمینان ورکوه چې انشاءالله کامیابي زموږ په نصیب ده هلته بیا داسې دي چې هغه علاقه چې مسلمانانو دلته کومه قافله واړوله دلته دا علاقه ګڼه د سړی پکښې ځغاستی نه شي پښې په ننوځي او کفارو چې کوم ځای واړوه هلته چې دی هغه اوبه هم په هغه خوا کې وې ډېرې وې او د دې علاقه شګلنه هم وه هغه علاقه کلکه هم و نو نبی علیه الصلاة والسلام د پاره الله پاک دلته باران وراوه باران اوبه ګړۍ ورته ودرېږي اوبه ورته پیدا سولې او ریګ چې دی چې باران پر وسي باره تخته سي باره ځغاستم پکښې کېږي دلته جنګ وسو د جنګ انجام دا و چې مسلمانان کامیاب سول اویا نفره تقریبا د دې هغه غټ صنادید و قریش ورته وایي د دې سرداران دغه دلته مردار سول مسلمانانو کامیابی حاصله کړه دغه قصه الله پاک دلته په یو دوه درې ټکي کې ذکر کوي ما تفصیل د قصې مطلب نه دی داسې جزئي اشاره دا د ما ورته وکړله نو په دغه 314 نفرو کې چې دی 15 نفره د مهاجرو مجاهدین ورسره دا مهاجر چې د اطراف سره جمع شوي نور څه چې فوج د مسلمانانو چې دی د 314 نفره د شپېدو سماسي دا بیا ګرد انصار و د مدینې وغول نو موږ قاول سره کړ دی جنگیر حتی چې نبی علیه السلام یو ځای اصحاب راټول کړل چې موږ دغه سره دښمن ته ورځو جنگ کوو نو دا به څنګه شي په مهاجرو کې یو ولاړ سو برایل یا رسول الله موږ در سره ملګري یو کوم دریاب ته چې دریاب ته ستا د مخه ولا چې ځان واچو کوم په ورګډې په ور ولا ځان ګټ کو کستا پر راستا بغل ضرورت پیش پر راستا بغل جنگیر کړي پر چپه ضرورت سي پر جپه دی ولا چې و جنگیر که مخته ضرورت د مخته خوا جنگیر که شاته ضرورت شاته جنگیر بلاته څه وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله سو چې دی د اخلاص کار کوي نور روان کړه دلته مسلمانانو جنگ وګټي بس دا یو خلاص مضمون دی وس آیات کریمه ته تشګوري الله عز وجل وای قد فتاقق سره کانو لکم استسد فار آیه یو نقشه فی فئتین په اوغد وډلو کې التقطا چې دې سره ملاقات و د جنگ دروي دغه دوه ډول کې سیسته فار غټ یو دلیل دی د الله عز وجل د قدرت د الله تعالی د وعدو د صداقت چې خامخا کامیاب کیږي نو اوغه د ستغلبونه د فار نه منافع شي چې جرد دي چې مغلوب سله کبه بدر کې مغلوب سول قد فتاقق سره کانو لکم استسد فار آیه فرفر دلیل دا غ وخت څخه تر اوسه هم دی فی فئتین په اوغد وډول کې التقطا چې دې سره ملاقات به معنا مخ په مخ سره ودرې دا څنګه دی ډلې وینو فئتون یو ډله چې تقاتلو دې جنگ کاو فی سبیل الله فلاره کې د الله دا یو ډله چې د مهاجرو د انصارو د 314 نفر کې د دې جنگ فی سبیل الله یو خود د دعوی فی سبیل الله دی یو واقعتا د خو الله اخبارو کې دا غس په دنیا کې چې څنګه د جنگونه کېږي دغه فی سبیل الله دی مګر خو الله ته معلومه چې فی سبیل الله دی کنه د دې تصدیق الله وکړي دا یو ډله د اصحابو چې د فی سبیل الله دا جنگ کې په لار کې ده الله و اخرى بل ډله چې بعد کافرتون هغه کافران يرون دی ګڼله هم دی مثلیهم د چند د دوی په دغه جمله کې چې يرونهم مثلیهم رأي العين نو کې تفسیر پکار په دې کې څلور احتمال دي اول احتمال په دې کې دا دی چې دغه د يرونه فعل چې دی په دې کې یو ضمیر دی فاعلی بل دا هم دی د مفعولی بل د مثلیهم هغه د هم ضمیر دی چې د مثلی ورته مضاف دی په دغه دروازه مائر باندې ترجمه رقم بدلیږي دا د قران کریم او د عربي د خصوصیت اول احتمال دا دی چې د يرونه ضمیر چې دی چې يرونه دوی له چا د يرونه څخه مراد کافران کې دوی لیدله هم دغه مسلمانان د هم څخه مسلمانان د مثلیهم د چند هم د جچا د هم ضمیر برته کافرانو تراجع کوي یعنی یو فاعل ضمیر سبل هغه د مضاف الیه ضمیر کافرانو تراجع سره ما بین ضمیر چې هم د مسلمانانو تراجع ترجمه څنګه سو يرونه کافرانو ګڼله
لیدلی هم دغه مسلمانان مثلیهم د خپلو ځانو د چنده یې لیدلی نو دوی خو 9.5 سوه تعداد مسلمانان 314 دي تر سترګو یې دغونه ایسېدله دی چې تر موږ لا د چنده دي نو تر دوی چې د چنده کې خو 900 نفر ځین جوړېږي خپل د ځان د چنده دغه لږه تر سترګو د ډېر ډېر کېدله دغه رقم سو الله پاک دا لیدې دا رقم څنګه رأی العین رأی په لیدو سره العین د سترګو دا رأی و دا لیدل ګای وای په دماغ کې مې داسې لیدل ګای وای په سترګې الله عین ورسره ذکر کوي چې دغه په سترګې دغه مسلمانانو ته کتل چې دا خو 900 نفر دي د دې سره جنګېږي دا یو تفسیر شو دی دوم تفسیر دا دی چې د يرونت ضمیر خو سم کافر ته راځي دا هم دا مسلمان ته راځي کله کا په خواچو فقط د مثلیهم ضمیر ورته واړو دا مسلمانانو ته راځي پر دې دوم احتمال ترجمه دي سو يرون کافرانو ګڼل لیدلې هم دغه مسلمانان دا لیدل څونه قدر مثلیهم د چند د مسلمانانو د مخه خول د چند د کفار وسه د چند د مسلمانانو دغه مسلمانان دغه یو سره تر سترګو دوه کېدی نو خوشپښ سو شپږ نفر بارسو 314 دی اری تر سترګو دوه ایسې دي دغه قدر الله ورته ډیر کړ د مسلمانان دا بل تفسیر شدا هم ځینې مفسرین دغه ترجمه کړي درېمه ترجمه دا ده چې دا د يرونه اول ضمیر چې فاعل دي دا مسلمان ته راځي دا د هم ضمیر کافرانو ته راځي کله مثلیهم غیر ته مسلمانانو ته راځي يرونه مسلمانانو ګڼل دا مسلمان د اصحاب چې روان دي دوی ګڼل هم دا کافران مثلیهم د چند د مسلمانان کفار ته چې وخت هغه په ځای رزر نه پر د مسلمانانو سي چند دي خو الله تر سترګو لږ ورته ښکارا کړل د مسلمانانو د چند ښکارا سو مسلمان باروي وای پر دوه کافرانو خو د شک او تلی غشتل خو چې ورته ډیره کې باردی پر جنگ باندې ورته زړې وځي چې دا خو اوس د تشندې په الله سو خبره نه الله پاک ما د دې خو د تشندې په الله ما دې ته فقط د چند ښکارا کې چې مسلمان جلا ورسو بارے پر مسلمان چې دوه کافر ورسېږي پر دې خو مسلمان غشتلې دي دا درېمه ترجمه څه کې دای څه پیږي سلرم تفسیر بیا د دې دغه ځای سلرم احتمال د يرونه ضمیر دا راځي ک کفار ته يرونه د کفارو ګڼل هم د کفار مثلیهم د چند د مسلمانانو کافرانو چې بخپل ځان ته وکتل يرونه کافرانو ګڼل هم د خپل ځانونه مثلیهم د چند د مسلمانانو چې موږ خود مسلمانانو د چند یو معنا زیات تر اوغونه په د چندې کې براد دغه چې معنا موږ د اوغو ډیر نو کفار به شجل اورسو چې جنگ وسی نو اوس سلور رقم احتمال په دې ځکه پیدا سو د سلور سره ترجمه ما د توکړي یو بل احتمال دا دی چې د ضمیر د يرونه مسلمانانو ته راځي کې يرونه مسلمانانو ګڼل هم د کافران مثلیهم د چند د کافرانو د چند کافران خو 900 نفر جن 900 د مسلمانانو تر څو 900 کېده هغه فقط د عقل جوړي دا احتمال اسم مفسر هغه نه دی مراد کړي ولې پر دې رقم چې کینو چې مسلمان ته کافر تر څو د یک چند نه خوش پښ چند سو بارانو کافران تر څو 900 نو خو د مسلمانانو بار د یک چندې واوښتي د چندې واوښتي او د شپږ چندې ته ورسېدي بار خو جنگ سره نه پیښیږي خو مسلمان زغلی پر غزه باندې بار شپږ چند سره څنګه وجنګېږم نو دا احتمال اسم مفسر مراد کړي نه دی هغه څلور احتمال چې ځینې مفسرون یو ځینې بل خو اړیوه په خپل ځای کې سیدي مشکل ظاهره ترجمه ګرځم پر راس سیده بس دغه رقم کو اول احتمال قوي دی يرونه چې کافرانو ګڼل هم دا څوک د مسلمانان مثلیهم د خپل ځان د چند ګڼل د کافرانو د چند ګڼل د کافرانو تر څو الله دغه ورته ډیر کړی چې بلدی چې ولدان 900 نفر هغه 314 نفر بس دغه هغه ساده ترجمه ده چې پر راس اوس پر دې سوال ورېږي خو الله پاک دلته وایي چې يرونه لیدل ګڼل هم دي دماغ هم دغه سترګې دغه در العين وای نو در سړي در سترګې یو شی دغه ډیر کیږي مفسرین رحمت الله علیهم وایي جواب کوي وای موږ تاسو په انسانانو کې چپک انسان لیدلی چپک سترګې کوي یو شی چې ورته ګور دی چې دا دواجه دغه رقم دا نو هغه نه چپک دي نو چې سترګې ډیر ور چپک کې برای دغه یو سړی تر سترګو 3 کېږي 4 کېږي 5 کېږي 6 کېږي 400 ور کېږي بار قرار زیاتېږي خدغه چپک ډیر مشهور دي چې دا یو شی تر سترګو 2 کېږي شنو چې دا په واقعیت کې په انسانانو کې موږ دا لیدلې چې په ګرد ژوندۍ کې یو شی تر سترګو 2 کېږي نو پر دغه کافرانو باندې الله تعالی دغه شان حالت پر دې باندې راوستي
چې کدا کافران مسلمانانو ته کتل دا کافر په دغه یو حالت کې د جنگ دغه نه قدر الله پاک چپک کی دا رقم د سترګي ورکړل کړي چې یو مسلمان تر څو شپش کېدین برای نو نساو در څو ښکارا سو کدا اس په خبره پوهیږي لکه خلقتن او فطرتن چې الله تعالی یو چپک جوړي برای تر څو یو شی د باکیږي دغه څه د یو غړي د پر الله تعالی معجزتن د نبی علی صلوات و سلام دا کفار دغه رقم جوړ کړي چې مسلمان ته کته تر څو یو شپش کېدی ان خود برانو نساو ته عدد ورسېدي دا به تبعید نه بولې چې دا خونونه کیږي تل دې د سړي سبسترګي او برای شی تر سترګو دوسه یا دریس یا ثلث زم خپل القانو کې موږ لیدلې چې پک دغه رقمي ادا کافرانو الله پاک دغه رقم کړ پر دغه یو تفسیر کبه د شي چې يرونه مسلمانانو ګړل هم د کفار مثلیهم د خپل ځان د چند نو خود مسلمان تر سترګو د یادي رقم ښکارا د خاصین نه نیم ساعت نه پرجنو دا رقم سو د مسلمان سترګي الله تعالی ور دغه سکري چې ډیر شی به له ورته ښکارا کی سترګي دواړه رقم غلطی کیږي او یادا رقم شدی توار دوار ډیر نه معلومه ده یو څه د شاګینی اموجه خواته وشکارا سره هغه د چند قدر وشکارا سره شپږ او شپږ دا نور نه لیدل نو یا د سترګو د تحویل په خاطر سترګي محول شي او یادا چې د وسنی امو خدغه مشکل به څوک د نه پېژ دانو کېدای سي هغه دینه منامه دروښو تر دې پورې خلک یو واقعا بیانې و یو ډاکټر ته سړي مریض راوستي د شپې نو چراغ ور سره دی دروازه ور وټکول ډاکټر چې راووتی ډاکټر چپک وو بار چې ورته وکړه بارل خدای پاک دې خیر کې په دې نیمه شپه دوه چراغ څلور نفر څنګه راغلی یاست نو خو ار سره تر سترګو دوه واسو چراغ هم تر سترګو دوه واسو نو بارل څلور نفر او دوه چراغ دا چې ورغلی دي دا به هم چپک دي نو بار دې فلزمر سره خدای مریض را سره دي دا جوړ ټول ست ډاکټر کې دا ورور ډاکټر دی کني خو ډاکټر ام یو ورور نو ور سره دی ام دوه نور نو ور سره نو د پښتنه کوله چې د شپې دوه چراغ څلور نفر خدای دې خیر کې څنګه راغلی یاست دی پښتنه ځنه کوي چې معنی ته ډاکټر کې دا ورور ډاکټر دی خدای دې ګوره پسترګي کې فقط تحویل لازم دا قصه خو ډیره مشهوره ده نو دلته دغه مسله باندې بسوال نه واري کیږي دلته وس یو سوال بل واردېږي هغه دا دی چې په سورۃ انفال کې یو آیت کریمه راځي 43م آیات الله تعالی عز وجل فرمایي ويقللكم في اعینهم الله پاک ويقللوا جوالستكم تاسي في اعینهم پسترګي کې د کافرانو د کافر تسترګي د لږ کوله نو سورۃ انفال وی لږ کوله دلته ترجمه ته دا رقم کوي چې يرونه کافرانو جدل هم د مسلمانان مثلیهم د خپل ځان د چند یا د مسلمانانو د چند پر دوه رقم کېږي دلته ته ډېر یو چې مسلمانان تسترګي ډېر کېده دغه دوه آیات به جنان خلق سره ټکري چې دلته خدای سوایلات څنګه خدای دې چې د سیابل خبره بیايري دلته وای ډېر ورته ښکارې کېداس الته وایل ورته ښکارې کېداس داغه جواب دادی چې وار د واره چې دې سره راشکاره سوله جنگ نو مشتی په دغه وخت کې الله پاک غوښتل چې دې سره وجنګي نو جنگ خپل رقم نه کړي چې دا یو په ځل کې خپل جلاوري ښکارا کې چې معنا پر غشتلی پر درځي ابل بیا وای مش پر غشتلی پر درځي نو هغه چې ته پر آیات وګوره خپل در معلومیږي پر آیات دا رقم دي الله او نبی علی السلام ته یو ایزاغه وخت در فیات یوریکمو چې تسجد ښکارا کولهم دی اذا التقيتم چې کله سره ملاقات کېداست فی اعینکم قلیلا استفسترګ کې دی لښکارا کړل او یقللکم فی اعینهم او تسبع لښکاس دی پسترګ کې د څه د فاره ليقضي الله امرا كان مفعولا چې الله پاک فیصله وکي در سره کې هغه کار چې الله پاک ودا د کېدو دی باید اوس الته د الله تعالی جنگ وکړي چې بعد مؤمنانو کافران پر لو جنگیږي نو چې وسم دم یو ابل ته وری خو بار مسلمانان کمزوري کیږي نه جنگیږي نو الله یې تیم د دې درسترګو قلیل ښکارا کړل دای مسقادر سترګو قلیل ښکارا کی تم جنگ ته نه تکه کې چې پر درځي دا خو دون نو کی خلک دې خپل خلک درځي دا دون نو کی خلک جنگ چې ومشتي د جنگ حالت دغه د شپږ آیات کې بیان شو جنگ چې شروع سو بر د کافرانو سترګو ورته واوښته بر یو مسلمان تر سترګو شپش کېدی یا یو مسلمان در سترګو دوه کېدی مسلمانان هم دغه رقم دی به در سترګو لښ ولا په دغه وخت کې درغه خپل تعداد کې تر هغه رقم شو خپل د ځان د چند یو بلل دا هغه یو آلت چې مزدي سره ویني بل چې جنگ تر لک شي دلته په دغه آیت کریمه کې هغه حالت بیان شوی دی چې جنگ شروع دی او په اوغه د سورۃ انفال په آیت کې هغه حالت بیان شوی دی چې د جنگ مقدمه د ماز اوغه لري خپل سفونه تړي د خپل سفونه تړي دا د هغه وختو جنو تعارض یا نسدنو
که په یوه ځای کې یو آیات ویلی چې تاسې لږ ښکاره کړاست په دغه ځای کې پسې ویلی چې ډېره ښکاره کړاست بره به نو سړي سوال کولی یو د جنګ حالت دی چې هغه به نه 3-4 ساعته مخکې هلته جنګ لا نه دی شروع سوی مقدمه یې د مازې صفونه بندي کېږي صفونه تړه کېږي بل هغه دی چې جنګ تر لجاوزي خلک سره ګډ سي دغه یې هغه د ګډېدو دی دا چې اوس موږ کوم آیات وایي په سورت انفال کې چې راځي هغه مقدم حالت دی نو ترجمې ته به بیرته وګورئ قد په تحقیق سره کانه ده و لکم ستاسې دپاره آیة نقشه د هغه وخت چې دا جنګ کې دیم دغه نقشه و اوس هم ده معنه دا یو دلیل دی لکم ستاسې دپاره فی فئتین په هغه دوو ډلو کې التقطا چې دوی سره مخامخ شوې د جنګ دپاره دا څنګه دوې ډلې وې تفصیل یې نه رامعلومېږي معنی قومي ډلې وې که بل یا علاوه یا یوه اسلامي وه بله کافري وې قومیان یې نه وې فئتون یوه ډله چې وه تقاتلو دې جنګ کوه فی سبیل الله په لار کې د الله عز وجل په دغه مې درته ویله چې دا قومي نه وې پر دین ولاړې وې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ډله کې دي زوی حضرت عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه چې بیا وروسته مسلمان شو هغه د کفارو په ډله کې د خپل پلار جنګ ته راوتلی دا عقیده چې سره مخالفه سي باره بیا دا نه غواړي چې دا خپل دی که دا پردی دی ګوره زوی راوځي د پلار جنګ ته پلار دا هېڅ لب نه پرپي هغه وایي چې راوتلی مقابله دې کوم نو یو د کفارو په ډله کې دی بل په هغه کې دا نه د پیغمبر لومړنی یار دی زه یې په هاخوا کې دی نو دا ډله پر قومیت ولاړه ده دا پر ژبه ولاړه ده دا پر عقیده باندې ولاړه ده کفار ګرد عمر کوشش کوي په دغه مکاتبو سکولو یونیورسټیو کې چې د خلکو پر دماغ کار وکړي په راډیوګانو کې برملا وایي اوس هم پر خلکو کار په کار دی چې وسي کار په کار دغه چې د عقیده چې ځینې ایسته کې جنګ ختم دی جنګ خو ګرده پر عقیده دی چې زه روا بولم چې ناروا بولم چې ته روا بولې زه ناروا بولم نو خبره نه سره چلېږي او دغه چې روا او ناروا د منځه ووتله سره هر انسان بره خو نو لکه حیوانات چې ګرځي خرکره پر دغه جنګ کې چې دا روا دي دا ناروا دي بره خو انسان یو حیوان ځینې جوړ شو غوایي کله پر روا او ناروا جنګ کې بره نو پر ګټه جنګ دی پر اقتصاد جنګ دی چې د چا واښه ډېر دي د چا هغې لږ دي دا دغه جنګ مابینځ سره راځي دا د عقیدې د منځه وځي او د اسلام جنګ ګرد عمر بنیاد یې پر عقیده باندې ایښودل سوی دی لکه د ابوبکر صاحب د ده د زوی اگر چې هغه ته بیا الله تعالی اسلام نصیب کړي بیا مؤمن شو نو اخرى بل کافرتون کافراو يرون دغه کافرانو ګڼل هم دغه مؤمنان لیدل هم د مؤمنان مثلیهم د چند د خپل ځان یا مثلیهم د چند د مؤمنانو رأي العين رأي فلیدو سر العين د سترګو چې سترګو یې سره دغه رقم کار کوي په دماغ کې بره دغه رقم سوچ دا تر ما ډیر نو دا کار څنګه اوس دا نو کېږي الله وایي والله یؤید بنصره من یشاء والله الله پاک یؤید و تایید کوي بنصره په خپل کومک سره من د هغه چا یشاء چې د الله تعالی ورته خوښه سي نو الله وایي چې زما خوښه سي برای تایید دغه رقم کوم ستا یو سړی د رسول شپش کوم دا الله پاک یې ګرد عمر ده چې زما اراده سي دغه کار بیا کوم ان فی ذلک اوس چې دا د قصې حواله درکړه موږ هغه د توریو د نیزې کامیابي هم الله درته وښول چې نه مانې چې مسلمان ګرد عمر په توره هم کامیابه دی په دلیل غیم د دلیل غي خوا د چې رسوي ده د توري غي دغه د بدر غزا د فیات کې څنګه سپر الله ته هم دا غټ دلیل واقع شو دغه خلکو د پاره زموږ د پاره هم نن چې موږ را فیات کې چې دا غټ دلیل دی د پاره چې حقيقي مؤمن حقيقي مجاهد کامیاب کیږي ان فی ذلک ان بشک فی ذلک په دغه ذکر سوی قصه کې د ملاقات د مخامخ کېدو د جدو ډلو لعبرتن په دې کې عبرت پندي لاولی الابصار د پاره د خاوندانو الابصار د سترګو د بصیرت د پویي چې د شړې د سترګو خاوند معنا یو شی ته په حقیقت باندې سم دم ګوري اوغه د پاره په دې کې غټ پندي چې ځنی واخل چې واقعي نو چې هغه کسان په دغه نه قدر اسلحه سامبارو چې هغه خپل زور ګرد مصرف کړي وو د ورځې به لس وشه علاج د کبابونه په خېده د میلو د پاره دا بل چې دی هغه د ځان سواري لانه دی ورسره وړي دا مسکینان در بدر درې سو جرلس هغه دغه پر هغه سربېر باندې اویا نه پاره د دې څخه قتل شو دغه قدر بنجانم دلته ځنیونی ورسو اویا نه پاره په جیل کې وتل هغه کیسه خو مال بیا ورسته په تفصیل دغه راځي د فقط مازی شمال الله پاک اشاره ورته وکړه دغه د اولی تور ته په پامه دا و باندې تلفظ نه کیږي لیکل کیږي د سماس کې اولی الالباب چې وولري وای فقط خاموش دی لیکل کیږي اولی الابصار د پاره د خاوندانو د بصیرت ابصار د بصیرت جمع ده بصیرت د کده سترګو جته چې ویل کیږي پوهی ته هم ویل کیږي د پاره د خاوندانو د پوهی چې پوه لري لکه
لکه څوک چې په خبره نه پوهېږي موږ ته سترګې ورته خلاصې که د سترګو څخه دا سترګې مراد نه وي، مراد دا معنی چې ښه پام ورته وکړه. نو د فهم وړ خلک چې دي چې مثلا دوی فهم لري عقل لري د هغو دپاره په دې کې غټ فند و عبرت پروت دی. نو الله عز وجل دا خبره موږ ته ثابته کړه چې په سنان کې هم د مؤمن کامیابي نصیب کېږي. واخر دعوانا الحمدلله.